یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راتاو کا. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خټولې داسې دي چې خلق په کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه تنشي گمراه کوله. خاصنن می شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله وورم. شیطان ورته ویلي چې خدانو په خدای قسم چې ستا دومره خنیت ته نو زبم درته ټیک مسله وکم غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیره خلق د لاسونه صفای خپې د خولای سجده درته لګئی لوی ولی او بزرگ. خو پیر صاحب یو نصیحت می واورا چې داسې چره و نه وی ګوره چې زه اسنه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډیر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چره و نه وی چې زه ټکه و نه کی او کدی اولی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اولی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. ما شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو، شپږ لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته وایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم نو زه څنګه دته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې وایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه او ان عليك لعنتي الى يوم الدين. ابلیس تر قیامت پورې ملانت کړي. دا انا ټکه دی ولې وې دا زه دی ولې ته صحیح کسیم خو زېما الکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې وایي چې زه څوک شته هغه کم شی دی چې ته په وایي چې زه. نو زما عزیزانو دا زه ټکه چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکه بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زبرداسته رونو زبرداسته رونو زبرداسته. نو نتیجه به ګورئ او داسې بدتره نتیجه به ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تاسو کو چې دا تاسو مليانو هم سړی ودرولې مال مونږ مليانو ولا قران ور کړي چې ستا आवाज با په اسمبلی کې صرف د دین د پاره کنور دې ټټو کو چې یا به سرک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم ټټو کو نو په دې ټکی کلمه تیر کو قران زبنه مې کدی زه وې نو خبر نه. نو زما عزیزانو دا زټه کې ډېر خطرناک او پاکستان تباہ او برباد شو د زده لاس. نن وګوره ستا په ملک سه اسراف شروع دا بینر یو ګورا دا پوسټر یو ګورا دا بوتان وګورا یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل. دا ستا ملک دی، دا سب پلیت او بے غیرت ملک دی. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو، بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کړه او د بدبخت بچو ټول شپه دا د شاخه تاخه زامن راغونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو جیتے گا پیار سے بولو زما د مور میړه جیتے گا ذرا شوق سے بولو زما د مور پینځم میړه جیتے گا. دا د ګډي زامن چلی په دې قهر ټول شپه وګونه راته یو لوی عذاب جوړ. اسراف ستوي او ظالم ملک او ظالم قوم. اسراف ستوي اسراف وای دې ته چې پیسې بے ضایع خرج کړي. په دې منبرانو کې یو ولاړ دی مونږ ته جمعات ته درای غوښتي وي دا جمعات کې درای نشته ویلی یو 100 روپے به چنده پکې درکم. دا هغه منبر نن لسنیم لک روپے خالی په پوسټر او بینر او لګولې لسنیم لک روپے او جمعات له 100 روپے چنده ورکړه. اسراف ستوي بے ضایع مال خرج کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته می اسراف بنه کوي. دانن په جمعاتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لو اسراف دی. زمونږ بیړه
مړه مونږ هم چرته لا د سړي ځامن یو دا جماعتونو کې دا بمبې نه دي په یو او 10 د شلو او 10 به خرج کیږي په یو او 10 بمبره پریدي کولاو او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناستي لا دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کا وکړه که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایي چې چرته کنده کني که څه بلا کوي نه دې خرابه شي نو په یو او 10 د شلو او 10 به تباه کېږي په یو لوټه استنجام کیږي او 10 یو لوټه دا بمبې دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولو جماعت دا ټولې بې ځایه خرچ کړي نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بې ځایه خرچ یو سړی تماوي چې اسراف دی ته ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کمه پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دا اسراف دی ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه نو کمه پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دا اسراف دی نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف دی دا نن چې ستا ملک پوسټر چاپ دي چې موږ به د غربت خاتمه کوو د غربت خاتمه وکړو غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړي د غربت خاتمه ته نشي د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي کته د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغستې دي چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بسوري تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکے ورکا کنی صرف رخپل بلا تورا در بس زارک شچی چالے ورکے ورکا وای ما سکار دے چیزتا تمینت کو مزارے بیا د دې خزی گردی لگی آدی دا لنڈری داسی لپٹیا چوری او پدې کوسو کې بلندرې بیګاره ته چاوي دلته خزي راوته الکان ورپسې شو ما الکان خو پرې د سپي ورپسې کړ خزي ګرځي لګي اسملک شو قران او حديث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعهتونو ته تاله ولګو او یو رانه جمعه ترانه شي او چمړ شي ويم چې خپو کې پړی واچوم هم داسم په ډیرانو غرزوم نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جماعت ته دراتلو قابل دا غرق او تباہ قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بل صد مولا او د بزرګ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هر باطل ډلې سره مولا مرګره دی هر ډلې سره او ورته وي چې د دې دونه شملې خو یو مولا دی دلته یو مولا دی په دې ملک کې بغرزیدا او شریعت کانفرنسونه به کوي جهاد کانفرنس به کوي راشي چې کور درته وخم په 1 کروڑ او 15 لک روپے باندې کور او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونه پردای مور زامنی جهاد ته لګل او په خپل 1 کروڑ 35 लाख रुपए باندې بنگلا جوړا نو زمازیدانو زمونږ دلاسا وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ دلاسا دین تا او اسلام تا اور لګې دل مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباہ ده مونږ غر کیو د پیغمبر یو سنت تسپک قتل سړی پټی کی کافر شي
मिर्जा बेदिल यौ शायर हो, चाहे अशार वाओरेदनो ख्याल करे چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره خخ شیرونه ویلي چراغ تپوس یو کو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناشته یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته ده هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناشته ګیره کلای لګیا چې ورغه داسې ورته وکړه نیمه ګیره کلا و او نیمه پاتې و ورته وی چې مرزا بیدل سماری شرا مې تراشي ته ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیره کلوم خود خلق وړ نه ازارو نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را مې خراشي ته چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل به او شپره و نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او به اوش چې په اوش کې راغې نو سړی د مړای نه ونیو ورته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی جزاک الله کې چشمم با ساختی مرا با جان جان हमरा ساختی وسړیا خدای دې تعالی ډېر لوی جزا درکړي خدای دې در سره ډېر نیکی وکي تا هم مال داسې نصیحت کو چې په دې عمل وکم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم عزیزانو نن استعمل ټول اسراف ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف هیڅ پیسې د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لري که حکومت ده سیاسی رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کړه که د قوم سره پیسې او دولت دي بے ضایع به کروڑونه او لکونه روپۍ لګي دلته د یو سړی کور جوړ دی 75 کروڑ روپے پہ لگی کروڑ پیجنئی کروڑ پیجنئی 50 کروڑ روپے پہ یو کور لگی 50 کروڑ مونږ جماعت جوړولو ورته مې چالکه دي کې څه چندا ورکه ماته مولا صاحب لوګي واله لوګي ویلو عالم ولتا خو به بیګار وټه خړلې ز بیگانه وګه ما 50 کروڑ روپے کور دا ستاد ملک حال اوس دغه کروڑ پتیان او لک پتیان او عرب پتیان روچت شي په دې غریب قوم څه لوبه کوي لګیا نو بل ورځ به یو جلسه کې وي مال والله العظیم چې تاسو ټول په جنت ځئ ټول دا عوام په ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه وینام یو څه دا او عمل بل څه وی واعظان چو جلوه به محراب و منبر میں کند چون به خلوت میں روندا کار دیگر میں نو اسراف دے توائی چې مال و دولت سړی بے ضایع خرچ نن ټول ملک اسراف کون کې اوس د اسراف کون کی سزا بچي کم سړی چې اسراف کوي د سزا بچي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی بپالان دے تاختہ جہنم کے پراتی عزیزان لان دی تاخچد جہنم تا او یا کروڑا کالا بزل لان دی تاخچی او یا کروڑا کالا دا اغا جان یو کروڑ دا دی دنیا سل کروڑا دا اغا یو لک دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو کال دا دی دنیا سل لکا
داغه یو ورځ د دې دنیا سل لک ورځ نو 80 کروڑه کالا لاندې تاخچه د جهنم ته به مزل او د یو جهنمی دا بدن به دومره غټ شي چې د یو اوګې نه به تر بلې اوګې پورې 1500 کاله مزل. دا به د اسراف کوونکو انجام. نو الله دې امان راکړي. عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی. دو هلاکت استاد ملک په سر ولاړ دي. دو هلاکت، یو مشرق او یو مغرب. پاک رب دې کرم او مهرباني وکړي. مونږ به مشغول یو د الیکشن په مزو کې او وسنه چې یو عظیم قهر هم په سر مسلط شي. په ځان پویم نه یو د بل قهر لاندې چرته راشي. قوم ټول اودو په عذاب گرفتار دي. نو د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چې د قران کریم د نزول په وخت کې هغه داو چې صحابه ته د دې ترغیب نه ورکولو چې عزیزانو چې تاسو مسلمانان شئ نو زه بدر ته کورونه خ جوړ کم یا د جنېجو غندې بدر ته چې سات مرله سکیم چې د چا کور نشته کور به کور د خپل کور عمران شو سات مرله سکیم نو. تعلیم بالغان هغه دا نو. تعلیم بالغان داو چې وحدو ربکم، اے قوما الله یو منئ، شرک مکوئ ځکه چې ان الشرک لظلم عظیم. د خدای سره شرک چې دی دا ډیر لوی ظلم. ځان ته زه مه وایئ ځکه زه د خدای خاصه ده. په قیامت کې به ټول ګناهونه معاف شي که شرک دې کړی یو توبه وباسي وغیره وغیره. لیکن دا ځان ته چې چا زه ویلي دا ګناه به تر هغې نه معاف کېږي چې تر څو پې سړی الله جهنم ته نه لېږي. نو زه مه وایه، هر وخت دا وایه چې انت الهادي انت الحق لیس الهادي الا هو. خدای هیڅ نشته، هیڅ نشته، لا هیڅ نشته مگر کدینو څوک دی الا الله. بل څه شته؟ هیڅ نشته. د لا معنا ده هیڅ نشته الا مگر ته. ځکه یو ورځ به په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اور سب ختم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. استاد پروردگار ذات به باقی. اور نو د دې وجنا عزیزانو کوشش کوئ د اسراف نه ځان بچ. بے ځای پیسې مه لګوئ. زمونږ د وسه خدغه کیږي چې دا سم واورېد او سو ویلې شو. واخر دعوانا ان الحمدلله. نو زه مه وایه، هر وخت دا وایه چې انت الهادي انت الحق لیس الهادي الا هو. خدای هیڅ نشته، هیڅ نشته، لا هیڅ نشته مگر کدینو څوک دی الا الله. بل څه شته؟ هیڅ نشته. د لا معنا ده هیڅ نشته الا مگر ته. ځکه یو ورځ به په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان. چې کوم قوم د الله نه سرکش او باغی شي نو پاغي باندې عذاب راشي. داغه عذاب بیا مختلف شکلونه وي. کله عذاب په یو رنگ کې پراشي او کله عذاب په بل رنگ کې پراشي. بیا چې ټول قوم خدای تراجی شي نو دا الله عادت داده چې راغله عذابم ته نه واپس پوس. بل د خدای دا عادت هم ده چې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام چې دي دا د الله مقبول ترین بندگان په ټول کائنات کې د پیغمبر نه اوچت مقام د بل چا نه. نو کله کله داسې چلم شوه چې یو معمولی غوندې خبره باندې الله تعالی پیغمبرانو تم
تنبیه کړي. یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر و، داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه، د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه تنا غرونو ته لاړو، چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو، مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو. چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوی، چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تباه نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي، دوی بداوي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو، مونږ باندې خو عذاب را نه غي. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه. نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم او ولته به وخت دی رو. کشتای کی چې سور شو، کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ونخته. چې ونخته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي. مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کړو. आवाज وشو چې په دې کشتای کې د مالک نه څوک باغی را تختیدلې ده. نو دا کشتای به ترغه نه روانيږي چې تر سو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځول. کشتای والا اریان دي چې څه چلو کوس. دی کشتای کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي، د شان او شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقامي، ډېر لوی شان او شوکت وي، باغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی، یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وګرځوي د دریاب ته نو
الا بدا کشته روانیږي کینی نه رواني. اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبور شوا. مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د سب دریاب یو نهنګ دا حکم کړو چې د کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. هغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ور وغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم شو چې دا هضم نه کې ما داستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده. دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال را سلويخت ورځي یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګ. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته. سبحانك پاکی دا تعالی را. انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی. عزیزانو سلويخت ورځ یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. اندازه وکي د ځان سره چې یونس غوندي جلیل القدر پیغمبر خالد داسې تلونه داسې روان شو دا الله د اراده بغیر. او سلويخت ورځ د مئی په خېټه کې قید شو. نن ستا ټول ژوند د الله د اراده بغیر روان دی چې تب څومره موده په جهنم کې قید. ټول زندگی دی د الله د اراده بغیر ده. ټول نظام حیات تی چې دی د الله د ارادو بغیر دی چې تب څومره قید. عزیزانو اره فیصله چې کوي د نفس په تقاضا یې کوي. خېټه او نفس چې درته څووي یا د ملک ذاتیات چې درته څووي نو اره فیصله د هغې متعلق کیږي به در سره څه. په خدای مې دې قسمی چې داسې په وینو بجاړی په وینو چې عمر لبم جړا څوک رکاولی نشي. په وینو بجاړی. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالنګ کې پروت دی.
او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته وې سوکې وې صاحب زه اوخانو والا ما اوخ رانه ورک شوی. بادشاہ ورته وې چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشي راتلی نو پاس په کوټه اوخ د کم ځای نه راغی. او خانو والا ورته وی چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوخ نشي راتلی. وینا دلته سړی نشي راتلی. ویل نو که دلته اوخ نشي راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کې چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاويږي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا و. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سحر چې دربار ته راغی ناست دی وزیران مزیران ور سره ناست دي. همغه سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و. سحر هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی. زوړ غوندې پټکی والی دی او بلا یې تړلې ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی. غوی لټوم. وی دا د بادشاہ دفتر دی دربار دی دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد. هغه وی علیا دننه یې راولئ دا څوک دی؟ سپایانو ونیو دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی رانه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادم ورته وی چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاہ دربار دی. نو سړی ورته وی چې د سره من غواړم څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به. وی تا څنګه ووی چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی، پلار دې لاړو ته رالې، ته به هم دې نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. بادشاہ ویو بیړه یې غرقش. دربار په ځای پرېښو لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کې ناستی شي. بیا در باندې انشاءالله د خانانو نوابانو راج را روان دی. څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې مزې به اوسه کوي. بیا به په وینو جاړئ، ټوپونه به وهئ. هله دا چلو شو، هل ټیپر ګران دي، هله غوښه ګرانه ده، هله الوګان ګران شو. زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښایي. د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکې د هغې مطابق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق کېږي. څنګه فیصلې چې کې د هغې موافق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق کېږي. تماشې به وکئ د ځان چې ښځې به هم کم خوا منډې وهي، لوڼه به هم کم خوا منډې وهي،
او زامن بم کم خامنډې وهي او تب کم خامنډې وهي د ځان تماشې به وکړي. نو عزیزانو عرض داو چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہی نشه په دماغ کې وا چې وینځه څنګه د بادشاہ په پالنګ کې سملاسته. نو لخت راواغست او یو څو لخت وواله چې ته زمانه او کرے او ته د بادشاہ په پالنګ کې کېناست او سملاسته ودی. اوینځه چې را پاسې د نو ډېرې وجړل بیا ډېرو خنده د لاس نه ونیوه چې دا و خو دې جړل ځکه چې ما ووهلې نو دا و دې خندل ولې. بادشاہ پرېده بس تا خپل کارو کو ما خپلو کو څه تپوسونه کوي. ویل نه پرېدم دی نه و دې جړل ولې. ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم نو ما وجړل. او ویل دا و دې خندل ولې. ویلې و مې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې آمزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو مې خندل. ویل اوس د جړا راته سم حال وایا. ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خو دومره لختې وخوړې. یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراتی چې هغه به څومره لختې خوري. د پالنګونو او د کورسو مزې د دې د لختو انجام بم ګوري چې دوی به لختې څومره خوري. او بیا نا اهل خلق بی دینا د دین نه باغیان خلق چې د چا په برکت کورسو ته رسیدلی دي د دغه خلقو انجام بم وګورئ چې د دوی انجام راځي. نن قوم ته وګوره دا چاته نه دي کتلی چې دا سړی منځګزار دی دیندار دی نیک دی ښه سړی دی دې ته نه دي کتلی. خو بس یو هڼ جوړ دی نو هغه هڼ تماشې به تاسو وکئ او زیات هڼ چې دی غریبانو جوړ کړی ان شاء الله نه به مریړې پولیس پریدي نه به چابړي پریدي نه به دکانونه پریدي او نه به تېنه خاورس کولی شي. تاسو به د ځان تماشې دا غریبان چرته د سوټای زوی دی دا غریب دی ټول کنجرتوب دی غریبانو جوړ کړی. بیا برا منډې وهي چې هله ریړله نه پولیسونه زه به هم ډېر شکر سمی نیولي کړ هله رور مې پولیس نیولی زه به هم هله ښځه مې پولیس بوتله زه به هم ډېرې ښه کړي چې نکاح پې وتړي پولیس. د قوم تماشې به د ځان وکړي. تاسو د چا شخصیت ته نه دي کتلی نیک او دیندار هم نه دی کتلی د دنیا بی دینو پسې منډې والی دي. نو کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه یې داسې به در باندې امیران راځي داسې به در باندې حکومت راځي. ستاسو څه خیال دی چې په پاکستان به ګینې اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خورئ ته پر خورو په پاکستان به داسې حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شئ. ستاسو مثال خو د خرې دی د خرې مثال هم دی. خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو اوس الیکشن چا ګټلی مبارکۍ څوک کوي یو بل ته غړ دی مبارک شه مبارک شه خدای دې کور د هغه پلار زن طلاق وران که کور دې وران شه چې وران دي شي او بس یو وخت تیر شو که مبارک شه مبارک شه
دا څخه یاره په خدای قسم کمې دا مونږ کول در تړه غواړي په ایمان درته دړه داندرې مې بالکل سستی شوي دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکی ورته سړی د دې قابل خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو هغې ویل مبارک شه زوی دی وشو ویل بلا توره ورپسې خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم که د خرې زوی د خرې بار وړي خو خرګی چې هغه خپل بار وړي او مور خپل بار وړي نو تاسو خو خرې یئ ووټ هم که د دین په نامه نه یې ورکړی او په دې نیت هم نه یې ورکړی چې دا سړی به په اسمبلی کې چېرته د اسلام نامه والي ستاسو عمر له بیړه تباه ده هر یو د بېدینۍ اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذموار تاسو یې تاسو بیړی غرقه ده هر یو قوم ځان جوړی کابلیان وګوره د خپل وطن علی ګلی نستا وطن تراله یو موټی شو ځان جوړ کو ځانم جوړ کو د روس غوندې عظیم طاقت وګوره رئیسار کړی د پښتون سونه قاله وشو پښتون تر اوسه په دې پوه نه شو چې زه نرم او که ښځه یم زما مشر څوک دی او زما کشر څوک پښتون په دې تر اوسه پوه نه شو تاسو پښتانه واورئ ټول عمر به ځئ او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوښي وینځئ که نه وینځئ په پنجاب کې به د هغوی په کارخانو کې جارو وهئ په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ په کراچۍ کې به ټیکسي موټرې او ټیکسي لارۍ چلوئ تاسو به ټول عمر چواړیان یئ لکه دلته چواړیان چې ټول عمر ستاسو لارې او جارو ویڼۍ جارو کوي تاسو به ځئ او د دې ځای نه به د پنجاب تالي سټئ او د هغې لارې او کوڅې او غل متیازې به پاکوئ پښتون به چرې د دې قابل نشي چې هغه ځان په خپله وپېژني او ځان په خپله جوړ کابل هم یو قوم دی وګوره ځان یې داسې جوړ کړی دی چې تر څو د ده د مرزا حکومت نه وي ته خو یې بوځه کابل نن ستاسو ضمیر نشته ستاسو دین نشته ستاسو ایمان نشته ستاسو غیرت نشته زمونږ څه کار دی وروره زه خو یو سړی یم نن یم سبا به مړ شم خو نن قوم د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دا چا دپاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته غاړې وتئ لکه د مور وادم چې شوی دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې سودا ستا د سر شروع شوی ده وبګورئ دلته هم چې دا ټیکې لګولې دي دا به ستاسو په دې سومبی زمانډه اوس نه ستا په سر سوداګانې شروع دې وجې نه دین تم نه دي کتلي او دین تم سپک کتلي نو خدای سپک او ورک کړئ خدای خوار کړئ او ذلیل او رسوای کړئ چې دین ته سپک ګورئ او د پښتون ټکی نن تاسو په شرمونو ټول عمر پښتانه وګوره ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوښي وینځي په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخې ساتي او د آسونو خاشڼه یې پاکوي په کراچۍ کې وګوره نن پښتون دا شی وجه څه ده چې ځان یې نه دی پېژندلی خپل حیثیت یې نه دی پېژندلی خپل قومیت یې نه دی پېژندلی پښتون یو موټی شوی نه دی په یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی نو نتیجه یې دا ده چې خدای تار په تار در په در او خاورې په سر کړي نن تاسو هغه خلقو لم ووټونه ورکړي دي چې چا په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی ورکړي دي که نه دی په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی هغه خلقو لم ووټونه ورکړي هغه خلک هم فیل که چې د چا تندي سوري شوي دي په سجدو لګولو باندې عام فیل که پنجاب وګوره
یو عالم لوټ نه دی ورکړی 50 لکه پنجابیانو کورونه وران راوی دریاب پہ روخت خدای تباہ و برباد کر نور تماشا بے سندھ گورا ټول سندیان یو عالم لوټ نه دی ورکړی خدای ټول تباہ و برباد کر غیبان دے د صوبه سرحد په خلقو کې بیا صوبه سرحد کې د ګواډ غاخی نه هغه غاړه دا دی خوا چې دا کوفه ده دا مونږ یو دا مړه مولیان بچا کې نو ته بچا کې کړي ته صحیح خان سے یو نواب سے خان خو خرته وي دا بے ضمیر او بے غیرت قوم د خان د نامې نه د دې ډبګنی خان ولا خان نو مولا ته سپک کتلی خدای سپک کړي علماء تم سپک کتلی خدای سپک کړي شوي کنه نور بس پکی سارا تچاویا لوګان مې اغستوي په 8 روپے کیلو دي مال خدای دې په 60 روپے کیلو سلويخ زدا غورزه په انتظار يم چې نه سبزی لنځدې کې دي شي او نه غوخه لنځدې کې دي شي او نه فروټو ته نږدې کې دي شي هغه ورځ په انتظار يم ویل تبسکه ما زړون چرګ بخورم رون چرګ سي مال او بو خټ کوا او ورته دوږي او د سور مرچکی او د مصالې بګارو کا او خټ کېدل او بوته ورواچوا زیړه خوروا بشي روټای پکې ماته کوي مې مونږ ټول مرلاند چرګان پړل نیو یو شي ته بنشي نږدې دا څه خیال دی رونه زمداسي ارزانی راولم چې دا سبزی بستا کور ته داسې پخپلو خپو در روان ستا زیادی برابر الله چې کوم کار نه کړي بنده به وکي ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قران به مې ولاور داسې به ملاس نه ونیو کلمه به مې په تیرا کړ چې داسې به نه وای چې زبدا کارو کدی وای چې زبدا کارو کوم نو په ټکی به کافر شي ز شي سلویخ کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم لبوت لو تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای زرا زرا کړو په اسمان کې زبدا کارو کوم جبدا کارو کوم ستاغه مور به وي خدای چې کوم کار نه کړي هغه بنده او به د ټولو د خدای داوی کړي وي ملک ته تباہ و برباد شو ملک ته غرق شو دا مو وای چې زبدا کارو داوا کده خدای توفیق او خدای وسرا کو نه زبدي څخه خدمت کده خدای وس نو ورو راځم په اسمبلی کې یو حق خبره مې کده خدای توفیق نو ان شاء الله زبې دا څه خبرې کوي د دینه سیوام قبل کړت کړو نو پرتګ دنه او باسم په ساره درته تړم دې ټولو تباوي زبدا کار تا تا ګورو کار کولو ته وټو نو ویلی چې زبروټي کپڑا مکان درکم ویلیو کني او سملور ولا بیا پاس کړه ان شاء الله څه خو بدل کی زي خرام نورم خراب او تر زبدا کار ارس چې کوي په دې سمکه خدای کوي نو صفه سلیم چې کړی دي نتیجه انتظار کوي چې څه بدل سره کی سم چې کړی سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي نتیجه ته ګوري چې څه بکی الحمدلله ز سپین باز نه منبرای ته ولاړم نه منبر شه ما نه مې د خدای د دې قوم منبر کوي خدای دې د دې قوم ما نه منبر کوي او نه د دې قوم خدای ما مشته تو بز ما دا غفلار دا ومه پیړای اوس نه منبر نه تیم چرایشي او سکارو نشي و یا کارم درته ویلو نه شنو کسه د کوره دی روټای ما راځي خورشه دا قوم دې دا خلک خبره نه پوي بیا تاسو کته لکه الیکشن چا غټلی دي دا ډزې مولي دا سال دی جوړ کړو دا جلوسونه دی ولې د دې الکان دار سبټیک ارس خو چې د یو جابر سړی په لاس کې حکومت راشي یو
ته وګورم چې هلک مانه جلوس راوباسي ته به په لاره باندې بوت به دې نیولی یو روان به یو جلوس پکې سم په خدای دی چې زه ستا ګیډای ماتې کوم عمر لا دې کړم کوم چې د کټه رانه پانس ازادي ده صاحب سیاست نه څه شی جوړ دی یو مخول دی ازادي ده که څوک ګډېږي او که څوک ښځې راوباسي او که څوک لوڼه راوباسي او که څوک په خپله ګډېږي او که څوک څه کوي ملک دی وایي جمهوری ملک دی دا جمهوریت ستاسو کفره و نو عزیزانو عرض مې داو چې که ابراهیم ابن ادهم غوندې انسان د یو وینځ په وینا چې ما 10 منټه په دې کټ کې آرام وکړو ما دومره لختې وخوړې ابراهیم ابن ادم چې تا پکې ټول عمر پروت چې ته به څومره لختې خوړې نو د دې آرام او راحت د لختو انجام بخپل وګورئ چې خپل سترګې پټې انجام ځکه چې موږ دنیا کې دنیا لنه یو پات د دنیا خدای ارادي دي په سواد کې یو سبلای منبرې ته ولاړو هاډه فیل شو منبري مرګ پات دلته یو ځوان الکو ملک جهانگیر صوبایي سبلای ته ولاړو خلک تلی جلسه ولا کولا او جلسې له خبر ورغه چې راشي دغه هاډ فیل شو اراده څه وی وربه خطر شو یو خزي ته چاوي چې دا خدای ته څنګه پیژني هغه ول نور خدای راستی کا په پويګه مقمقله خزای ما او په دغه پیژنم چې د شپې می اراده یو څکړي او سار را پیخ بل څه اراده می یو څکړي او را پیخ بل څه نو په دغه پیژنم چې یو داسې طاقت په دې ځمکه او اسمان کې شته چې زما اراده